د امیر دوست محمد خان مشر زوی محمد افضل خان. محمد افضل خان د امیر دوست محمد خان مشر زوی، د پایندي خان لمسی او د شیر علي خان ورور و. د محمد افضل خان مور د بنګش د قبیلې او د ملا صادق علي لور وه. کله چې امیر دوست محمد خان وفات شو نو پر ځای یې زوی شیر علي خان کښېناست. محمد افضل خان چې د دوست محمد خان مشر زوی او د شمالي والي و، د هغه سلطنت ومانه. خو محمد اعظم خان د افضل خان کشر ورور د بغاوت اور ته لمن وهله. د همدې لپاره یې یو مکتوب محمد افضل خان ته هم راواستاوه. هغه مکتوب امیر شیر علي خان ترلاسه کړ او د افضل خان په وړاندې یې لښکرکشي وکړه. افضل خان هغه وخت د شمالي ولایتونو والي و. د باجګا په دره کې د امیر شیر علي خان د زوی شهزاده محمد علي خان او افضل خان لښکرې سره مخامخ شوې. افضل خان مات شو او ځان یې تسلیم کړ. امیر شیر علي خان دی نظربند او غزني ته یې واستاوه. امیر عبدالرحمن د افضل خان زوی چې کله ولیدل پلار یې تسلیم شو، نو په تېښته بخارا ته ولاړ. هلته څه موده واوسېد. په 1865 زېږدیز کال کې سردار محمد امین خان د شیر علي خان ورور په کندهار کې بغاوت وکړ. شیر علي خان خپل زوی محمد علي خان د هغه مقابلې ته واستاوه، خو په جنګ کې دواړه کاکا او وراره یو د بل په لاس ووژل شول. شیر علي خان د زوی او ورور په وژل کېدلو لیونحاله شو او د خرقې شریفې په یوه کونج کې یې یوازیتوب اختیار کړ. امیر عبدالرحمن په بخارا کې د شیر علي خان په بې حالۍ خبر شو. سمدستي یې د بخارا له امیر څخه مرسته وغوښته او د افغانستان شمال ته راغی. هلته ورسره محمد اعظم خان هم د چترال او بدخشان له لارې یو ځای شو. کابل یې ونیو. شیر علي خان چې د امیر عبدالرحمن خان په راتلو خبر شو، له یوه لښکر سره د کابل په لوري وخوځېد، خو په وردګو کې یې ماتې وخوړه او د کندهار په لوري یې په شاتګ وکړ. عبدالرحمن خان غزنی ونیو او خپل پلار افضل خان یې له زندانه وایست او په کابل کې یې پاچا اعلان کړ. افضل خان د هند له ګورنر څخه وغوښتل تر څو یې په رسمیت وپېژني، خو هغه ځواب ور واستاوه چې ما له شیر علي خان سره تړون کړی دی، زه هغه نشم ماتولی. که چیرې ته ټول افغانستان ونیسې او امیر شیر علي خان له منځه یوسې، نو زه به ستا پاچهي ومنم. محمد اعظم خان په کندهار حمله وکړه او کندهار یې له امیر شیر علي خان څخه ونیو. شیر علي خان هرات ته ولاړ. محمد افضل خان له 1 کال او 5 میاشتو سلطنت وروسته په 54 کلنۍ د 1284 کال د جمادی الثاني په میاشت کې د 7 اکتوبر 18شپېته زېږدیز کال له همدې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په قلعه حشمت خان کابل کې دفن شو.